زیاتوالي په راکې ده. نو راځه ووکې په اړه خبرې کوو هوږه څه ګټې لري. زیاتې ګټې لري. یو دا چې د جنسي طاقت د زیاتوالي باعث کېږي. دویم دا چې هوږه هر سړی پېژني چې زموږ ورسره بلد یو او په کورونو کې شته او د فشار په کنټرول کې او ټیټولو کې مهمه برخه لري. بل دا چې هوږه السین په نوم مواد لري. د السین مواد ډېر مهم مواد دي او د فشار هوږه د فشار د کنټرول وظیفه په غاړه لري. السین په نوم مواد څه وظیفه لري؟ دا د بدن دفاعي سیستم مثبتوي تر څو ویروسونو او بکټریاوو څخه کوم چې ویروسونه او بکټریا وجود ته داخليږي یا څخه مخنیوی وکړي. دویم د وینې جریان ګړندی کوي تر څو د وینې جریان ګړندی شي او فشار د لوړوالي باعث کېږي. دویم وینې لوړ فشار وي همدا د هوږې په واسطه کنټرولېږي. هوږه بله ګټه دا چې د جنسي طاقت د زیاتوالي باعث کېږي ځکه وینې جریان تیزوي. د بل د پروسټاټ د ودې لپاره مهمه ده. بکټریا او ویروسونه څخه په دفاع کې مهم رول لري. د سرطان څخه هوږه هم د سرطان څخه د مخنیوي باعث کېږي. وینې لوړ فشار شو، ټیټ فشار شو، د وینې لوړ کولیسټرول شو، همداشان د زړه کرونري د یو رګ ناروغۍ شو، د زړه حملې شو، دا ټول په کنټرول کې مهم رول لري. د فینګل پوسټ په وینا هوږه په وینه کې ځینې انزایمونه فعال کوي چې د وینه کې د انزایمونو د فعالیت په وجه زهرجن مواد له وجود څخه وباسي. یعنې په وینه کې ځینې انزایمونه موجود دي چې د هوږې په واسطه فعال کېږي له وجود څخه یې باسي. هوږه چې په طبیعي ډول د السین او سلینیم سویه لوړوي کوم چې په وینې